لنډيو کې اختر. لنډۍ یا ټپه د پښتو هغه ځانګړی دوه نیم بیتي شعر دی چې د نړۍ په ژوندۍ 8,000 ژبو کې یې ساری نشته. د لنډیو یوه ځانګړنه دا ده چې اکثرا د ښځینه‌و لخوا ویل شوي دي چې شاعره یا شاعرې نامعلوم دی. لومړی نیم بیتي یې 9 او دوهمه یې 14 څپې کیږي. ټپې که څه هم ډیری د معشوقې لخوا میین ته ویل شوي دي، اما د ژوند هره خوا پکې په ډیره خوږه، پسته، روانه او ښکلې توګه انځور شوې ده. د اختر لپاره هم لنډۍ په بې ساري توګه انځورونه پرېښي دي. ته د اختر په سهار راشه، زه به در وځم تورې سترګې، سره لاسونه. دلته نه یوازې معشوقه خپل معشوق ته د مینې پیغام ورکوي، بلکې د اختر دود هم پکې لا ورایه ښکاري، ځکه په اختر کې جونې سترګې توروي، لاسونه سره کوي او سینګار کوي. اختر د واړو مبارک شه، که مسافر وي که تیار له څنګه وینه. اختر خو لویه خوشحالي وي چې زړونه اخلي پرې د عمر پیوندونه. اختر له تا سره ښاییږي، نور خلک خوشېدې، اختر هوس کوینه. اخرنۍ ټپې د هر لپاره ډېر څه په ځان کې رانغښتي دي. یار ته د ده د ښکلا ښه سړیتوب، نازولتوب او مینې حوصله ورکوي. اختر د واړو مبارک شه، زه به خپل سره لاسونه یاد ته ورکومه. مسلمانان د اختر په ورځ یو او بل ته د اختر مبارکۍ سره ورکوي. د یو او بل کورونو ته ورځي او په ځانګړي ډول کشران د مشرانو حجرو ته ورځي تر څو د مشر قدر وشوی وي. مشران هم عیدي ورکوي. اختر چې تیر شي بیا به راشي، دا د ځوانۍ عمر به بیرته نه راځي نه. د انسان په ژوند کې په لسګونو اخترونه ځي او راځي، او تر څو چې ژوند یې دوه به بیا سلام راچوي، مګر د ځوانۍ زر تېرېدونکی پیر بیا هیڅکله په انسان نه راځي. خوږې شېبې تل په زړونو خاطرې پاتې کېږي. تل انسان د ده د ځوانۍ له ولولو سره ژوند کوي او د انسان په زړه کې تل پاتې کېږي. د پښتو ادبیاتو په هر ډول شعر کې اختر له ورایه ځلیږي. شاعران تل اخترونو ته شعرونه لوستي دي او شاعرانه الهام یې پرې مړاوی کړی دی. ټول خلک کالي کوي اختر راغی، ما افغان تل سره کالي اغوستي دي.